بیت الله نه چې خلک لاړ شي او د الله کور لا نو دوه قسمه خلک یو صرف دنیا غواړي دنیادار خلک او بل هغه خلک چې هغه آخرت غواړي او دریم نمبر پکې هغه قسم خلک دي چې د الله نه دنیا مو غواړي خو آخرت هم غواړي او په کار هم داسې ده چې د الله تعالی نه دنیا مو غواړي او آخرت هم غواړي ځکه الله خو غني ذات دی که د هغه نه دنیا وغواړي نو د هغه په خزانو کې خو څه کمی نه راځي نو د الله نه دنیا م غواړه او د الله نه آخرت هم غواړه نو الله فرمایي بعضې د خلکو نه هغه څوک دي من یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا موږ له په دنیا کې راکا وما له نو ویل د لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاق صحیح څه خلک داسې دي چې هغه د الله رب العالمین نه صرف دنیا غواړي دنیاداری الله ښځه راکا بچی راکا جیداد راکا ګاډی راکا عهده راکا الله فرمایي دته مې دنیا ورکړه خو په آخرت کې د څه برخه پاتې نه شوه ګورئ صرف دنیادار دی ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي دا یو جامع دعا ده او موږ یې په مونځ کې وایو د درود نه وروستو موږ په مانځه کې دا دعا هر مانځه کې وایو چې یو بنده په 40 غنټې کې 22 رکعاته مونځ کوي نو موږ 22 پیرې د الله رب العالمین نه دا دعا غواړو هغه څنګه دعا ده ومنهم وبعض الذين ما نغسوک دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا مونږ ته راکه یا الله تعالی مونږ ته راکه په دنیا په دنیا کې حسنتا خوشحالي ښایسته ژوند و بالآخرت او په آخرت کې حسنه ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او مونږ ساتي د عذاب د اور نه دا ډېره جامع دعا ده یو پکې الله د دنیا د خوشحالۍ ذکر کړی دی بنده د الله نه دنیا م غواړي الله د دنیا خوشحالي راکا دویم د آخرت خوشحالي راکا او دریم د جهنم د اور نه به بچ کا نو ډېره جامع دعا ده د دنیا خوشحالي څه ده نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دا ډېره جامع دعا ده او پکار ده چې دا بنده د مونځ نه بغیر هم وایي او چې کله فرض مونځ ووایي نو بیا هم د دې لوستل پکار دی او جامع دعا ده حسنه ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او مونږ ساتي د عذاب د اور نه دا ډېره جامع دعا ده یو پکې الله د دنیا د خوشحالۍ ذکر کړی دی بنده د الله نه دنیا م غواړي الله د دنیا خوشحالي راکا دویم د آخرت خوشحالي راکا او دریم د جهنم د اور نه به بچ کا نو ډېره جامع دعا ده د دنیا خوشحالي څه ده نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دا ډېره جامع دعا ده او پکار ده چې دا بنده د مونځ نه بغیر هم وایي او چې کله فرض مونځ ووایي نو بیا هم د دې لوستل پکار دی او جامع دعا ده